اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې د شباني سره اندېښنه ده چې شورا چرته په عجب ګل باندې جرمانه کېندي. اوس به دا واورو چې مطلب شاه او ملک غني د څه شي په هکله مشوره کوي. مطلب شاه زه ورته لږ یوه مشوره کوو، ښه ورته غوږ ونیسه. ویم په دواړو سترګو ملک صاحب غوږ مې دی. دې اصل مور ته هر وخت وایي چې ته په پیسو دا خلک نشي خپلولی. که غواړې چې دا خلک خپل کړي نو د خلکو زړونه را خپل که په خدمت سره. نو اوس تا سره مشوره کوم چې موږ کوم داسې کار وکړو چې د کلیوالو ورته حاجت وي. ملک صاحب که رښتیا درته وویم نو نن سبا د غره د میانونو خبره ده. خلک وایي چې د غر د میانونو څخه پاک شي او دا کار د شورا په اولو کارونو کې هم دی. په دې هکله خلکو ته لاپ هم کړي دي او سږکال لکه چې دا کوچیان هم لاندې شي ځکه هوا یخه ده او بارانونه هم ډېر شوي دي. کال آباد دی نو کوچیان د ټولو نه زیات غره ته حاجت لري خو د میانونو په وجه تګ راتګ نشي کولی. نو ته څه وایې چې په غره کې د مینونو غم وکړو؟ ویم چې د شورا نه پې موږ را مخکې شو نو میدان به م ګټلی. کاره به خلکو ته وایو چې دا ستاسو د خدمت لپاره، خو مقصد به م د غره کانونه یې کانونه او ستا ملکي چې ورباندې ولکه وکړو. مطلب شاه خبره دې وکړه که نه؟ زه چې کله کله تا سره مشوره کوم نو په همدې خاطر چې ستا مغزو ته کله کله داسې خبرې راشي چې د هېچا ورته پام نه وي. خو هسې مطلب شاه دا کار د منفاکانو پرته نه کېږي ځکه چې نه زه د مینونو په ایستلو پوهېږم او نه ته. ملک صاحب ویم ته خالي بسم الله که نوره دې ستا بلا هم خلاصه ده. دا زه د څه لپاره یم؟ زه چې کله د شورا منشي وم که نه نو په موسساتو او دفترونو کې بلد شوی یم او شمېرې هم راسره شته دی. که دې خوښوي اول به ورسره اړیکې ونیسم، دا خبره به ورسره شریکه کړم او بیا به له خیره ولایت ته پسې لاړ شم. ولایت ته به لاړ شي خو نن سبا د تګ راتګ لارې بندې دي، ځې به څنګه؟ ملک صاحب دا په ما پرېږده خو بس ته مقصد اجازه وکړه چې د میان پاکۍ ادارې سره خبره وکړم. درته مې اجازه ده، په همدې خاطر خو مې در سره مشوره وکړه. هغوی سره وغږېږه او بېرته خبره ما سره شریکه کړه چې دا کارونه کېږي او که نه. ولې به نه کېږي و ملک صاحب؟ تا ته خو معلومه ده چې زما نوم مطلب شاه دی. مطلب شاه او مطلب شاه د ژرندې د پلونو د منځ نه د غنمو دانه روغه راوباسي، روغه. نو هم پاکان به څنګه کلي ته رانولي؟ فریده وراره دغه د خلکو راټولېدل خو په دې ورځو کې ښه نه دي. خو بیا هم تاسو دغه ملک صاحب بادر خان هم راغوښتی دی، ما پسې هم سوال جواب کړی او ته او تازه ګل هم راغلي. خیرت خو به و که نه؟ سرداره که خبره دې په ګل بدله چې د خلکو راټولېدل ښه نه دي، خو موږ هم ټوله شورا نه ده راغوښتې. 2 کسه د شورا غړي دي او یو هم ملک صاحب بادر او دغه دی ګورې چې فاصله مو تر منځه ساتلې ده او بیا هم زمونږ ډېره مجبوري وه نو ځکه. ښه انجینر صاحب فریده اوس خبره وکړه، خیرت خو به و؟ خبره به زه وکړم ملک صاحب. عجب ګل کاکا تېره ورځ تللی و غره ته او د غره په کان کې کار کوو چې څه قیمتي شیان په لاس ورشي. خو هلته ورباندې مین چاودنه کړې وه. پلار او زوی د خدای په فضل بچ شوي وو خو سپی غریب یې پکې مړ و. ډېر بد کار شوی دی. دا سپی یوازې د عجب ګل نه و، موږ سره یې څومره مرسته کوله خو رښتیا د عجب ګل د اجازه چا ورکړې وه چې هغه دې په کان کې کار وکړي؟ دا خبره ورسره تازه ګل او انجینر صاحب فرید شریکه کړې ده او پوښتنه هم ترې کړې وه
خو عجب ګل ورته خپل وزر ویلی و چې د الماس لپاره باید زه ولور پوره کم او یا دې دا ولور شورا خلاص کی. نو بس په دې خاطر وی هر یو خطر ته مې غاړه ایښې ده. ښه نو انجینر صاحب فریده اوس به څه کوئ؟ د همدې لپاره خو مې تاسو ته تکلیف درکړی دی ملک صاحب. وایم چې د دې ماینونو غم وشي چې غر د ماینونو پاک شي نو شورا به په منظمه توګه هلته بیا په غره کې کار شروع کړي. نو کیدای شي عجب ګل کاکا هم پکې مصروف کړو د دغې خودسرۍ نه به خلاص شي. نو د همدې لپاره باید موږ د مینپاکانو سره خبره وکړو. ښه خبره ده ورسره یې وکئ. زه خو وایم انجینر صاحب فریده همدا ته پسې ورشه ته به ښایي. ملک صاحب ورځي به څنګه؟ د کرونا له وجې ولایت ته د تګ راتګ ټولې لارې بندې دي. چې لارې بندې دي نو بیا هم دا ناسته د څه لپاره راغوښتې وه؟ سردار اکا ناسته هم د دې لپاره راغوښتې وه چې زه به ورسره خبرې وکړم د انټرنیټ له لارې. خو چې بس تاسې مشران په جریان کې نور نه زما تګ ته اجازه شته دی او نه مې انتظار ته. بس یو ایمیل دی ورته به یې وکړم. چې څنګه ته پوهېږي نو هغه شان وکړه او بیا له خیره سره سوال جواب موږ سره شریک کړه چې څه وشو. وی خدایا خیر حسن خان کاکا د امبولانس څنګه راغلی و؟ غږ خو یې اورې که نه؟ و غږ یې اورمه ما راغوښتی و. د زړور خان حالات بیخي خراب و. اوس له خیره سره لکه چې امبولانس کې واچاو. خدای وکړي چې روغ شي. آمین آمین. خدای پاک ته زړور خان ته روغه سټه ورکړي. حسن خان کاکا دا کرونا خو ډېر بد مرض دی لا تر اوسه خو هېڅ علاج هم نشته. بس همدکه یو احتیاط پاتې دی چې بنده به یې کوي. هی جعفره په همدې خو زم جاړم که نه. داسې مرض دی چې پلار د زوی سره مرسته نشي کولی او زوی د پلار سره. بس یو انسان پکې د بل نه تښتي. هی ګناه یې خپله وه خو دومره لوی اجتماع کې ګډون هم کړی و چې په هغې کې د هر ځای نه خلک راغلي وو او بیا هم پام نه کول. ورته مې وویله چې پام کوه خپله خو پې اخته و هغه مور غریب هم پې اخته کړه. اوس د خدای تعالی کلي ته خیر پېښ کړي. آمین. خو جعفره زویه څه غلطي د زړور خان وه او څه غلطي د تبلیغ د مشرانو چې په داسې خطرناک وخت کې اجتماع جوړوله. ته وګوره د هر ځای نه خبرونه راځي چې دومره خلک اخته دي غونډې مه کوئ یو ځای سره مه راټولېږئ. چاته یې وې که زړور زموږ خبره منلې وې نو زه به ولې دلته پروت ومه. خدای مکه زه به هم پې اخته ومه. اوس دې راته خدای خیر پېښ کړي چې دا د کرنټین ورځې مې پوره شي معلومات مې وشي او نورو خلکو ته نقصان ونه رسېږي. خدای دې په تا باندې هېڅ هم نه کوي. تا خو احتیاط کړی د خیره سره. احتیاط خو مې کړی دی خو بیا مې په زړه کې اندېښنه شته. ملک صاحب زیره مې در باندې د مینپاکۍ ادارې سره خو مې له خیره خبره جوړه کړه. ښه زه ډېر ښه خو دا ووایه چې راځي به کله؟ په راتګ کې به داسې لږ وخت لګېږي ځکه ویلې چې د دې کرونا په وجه زموږ کارونه هم داسې لږ راکم شوي دي خو تاسو را باندې ډېر ګران یئ او بیا د ملک صاحب غني خبره ده نو بس ستاسو سره به لاړ شو. نو ورته ووایه چې راځئ که نه ګورئ څله. ملک صاحب را به شي خو یو ځل زما ورتګ ډېر ضرور دی. ستا ورتګ د څه دپاره؟ ستا خو ورسره خبرې شوي دي که نه؟ ملک صاحب خبرې مې ورسره ټولې شوي دي خو یو څه داسې خبرې پاتې دي چې نه پې ته خبرې او نه پې زه د هغوی په زړونو کې دي. ښه نو ما ویل چې تګ راتګ خو د موټرو بند دی د سورلۍ موټر یې نه پرېږدي که دې خوښی نو زه به دا خپل موټر له ځان سره بوځم چې دا سفر راته اسان شي او بله دا چې په ولایت کې به مې خلکو ته سترګه هم ډېره جګه شي چې دغه دی مطلب ښه په خپل شخصي موټر کې راغلی دی. سمه ده
موټر ځان سره بوزه، خو ګوره چې په احتیاط لاړ شي. ته ګوره ډېر بې احتیاطه موټر چلای. ملک صاحب بېغمه اوسه. اول سر کې خو ما پکې هسې لږه شوخي کوله او د هغې نه وروسته بیا ما چېرته هم تیز موټر نه دی چلولی. او دا د تیز موټر چلولو کومه خبره چې ده که نه، دا خو زه نورو ته کوم، د خپل موټر سره خو ډېر احتیاط کوم. ښه ملک صاحب، ته راکه هغه د موټر کونجیانې چې زه د خیره سره لاړ شم. واخله، خو ګوره کوشش وکړه چې د هغې خوا نه ډکې منګولې راشي. ویم بېغمه اوسه ملک صاحب، داسې ډکې منګولې به راشم چې ته مو وې آفرین. نازو لوري، اوس به د خیره سره ستا ارمان ډېر زر پوره شي. عابد لالا ته به د خیره سره واده وکړمه. ښه پلاره ته رښتیا وایې؟ و که نه، خود رښتیا وایم. ښه چې د عابد لالا دې واده وي، ته به پکې کومه سندره وې؟ شپه ده د کریزو جنکۍ د تنبل وهي ده، هلک به نهانه په واده راغلي دینه. دغسې د عابد پلاره، دا څنګه نازو سره داسې خوشحاله کېږي؟ هغه درته سندره وایي او ته ورته په خولې ډول غږې. شباني، خبره د خوشحالۍ ده، ځکه خوشحاله یم. خبره یې که نه چې شورا کومه فیصله وکړه، ما خو تا ته ویلي که نه چې شورا هره فیصله کوي نو زموږ په ګټه به وي، ځکه شورا مې د خوږې ګوتې نه نیولې ده. نو اوس یې څه فیصله کړې؟ ما خو پوهېږه که نه. فیصله یې دا کړې ده چې شورا به په غره کې ماینونه له منځه وړي. چې ماینونه په خیر سره د منځه لاړه نو زه عابد به پکې کار کوو، کار هم به د ولور پیسې پوره کړو، هم به نوره ګټه وکړو. ښه، که داسې وشي نو دا خو به ډېر ښه کاري. خو رښتیا د عابد پلاره، جرمانه خو به درنه نه غواړي، ځکه تا د شورا مخالفت کړی که نه؟ په غره کې دې په خپل سرکار شروع کړی و. نه، درته مې ونه ویل چې اوس راته شورا ملامته ده، زه نه. بس اوس دعا کوه چې دا غر د مینو نه راپاک شي چې زه پکې کار وکړم، کار. خدای دې مهربانه شي نو. خو رښتیا ته خو د غر په کنلو سم نه پوهېږې. فکر نه کوم چې څه فایده درته وشي. اندېښمنې بیبي، تا بیا اندېښنه وکړه، د هغې سره به بیا ګورو که څنګه نازو لوري. الحمدلله د الله رب العزت نه ډېر راضي یم. تازه ګله زویه، چې سوي دي چې داسې خوشحاله کال ته راغلې؟ ابۍ، زما د کرونا نتیجه منفي ده، کوم اثر یې راکې نشته. شکر معاینات مې وشو. چې کرونا؟ و تازه ګله زویه، ته خو روغ جوړې که نه؟ معاینات دې بیا ولې کوه؟ هغه تېره ورځ راته بابو وویل چې ته د زړور سره ناست شوی، سره د دې چې ما احتیاط هم کړی و، خو بیا هم لاړم، خپل معاینات مې ورکړل. اوس شکر دی معلومه شوه چې هیڅ داسې کومه نښه نښانه راکې نشته دی چې ګوندې په ما د کرونا تاثیر کړی. حال دا چې د دې خبرې 14 ورځې پوره شوي دي چې زمونږ کلي کې د کرونا ناروغ پیدا شوی دی. په 14 ورځو کې علایم ښکاره کیږي. یعنی تا خپل معاینات وکړو؟ و بابو، د الله په فضل نتیجه مې منفي ده. نو بیا خو پکار ده چې زما معاینات وشي، روغه جوړه ښځه یم، د دې عذاب نه به خلاصه شومه. تازه ګله زویه، رښتیا وایي؟ بابو، ستا په هکله مې ډاکټر صاحب ته وویله او ټوله قصه مې ورته وکړله، خو ډاکټر صاحب ویل په ځای د دې چې روغتون ته راشي نو کور ورته ښه دی، ځکه دومره ورځې په کور کې بنده پاتې شوي، نو لږ صبر نورم وکړه، انشاءالله چې کومه نښه نښانه به درکې نه وي. او بله دا چې تا سره ماشوم هم دی. عجیبه خبره کوئ، د ځان دپاره معاینات او زما دپاره کور. خدای خبر شه چې تاسو ماته د کوم جرم سزا راکوئ چې ټول همدا یو خبره کوي، تا ته کور ښه دی او تا ته کور ښه دی. بابو، ته زما خبره په ځان بده مه لګوه،
ان شاء الله په دې خبره کې بستا خیری ځکه چې دا د ډاکټرانو سپارښتنه وه او د ډاکټر په سپارښتنه عمل پکار دی. دا وه د پولي پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 50 50 50